یو بل نه جدا نه دي. قرآن شریف مونږ ته حضور پاک را رسول دی او د نبی علیہ السلام عظیمه معجزه ده. ګوره دا راته وجیبه ویما د حضور پاک د راتلو نه د پیغمبرانو مخکې یعنی قرآن نازلېدو نه مخکې قسم دی چې د عربو حضور پاک سره ډېره مینه دونه محبت چې دې درته ویلی نشم. صادق به یې ورته وی، رښتونی امین به یې ورته وی، امانتګر، ډېر محبت اوسه. دومره قدر په مکه کې د چانو سونه چې د حضور پاک کونډو به قدر کا او دقه رنګې ماشومانو به عزت کا. ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. درود شريف هواي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو د دغه لوی اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو د دې نننه اجتماع تعلق د دوه خبرو سره دی. یو دا دی چې دلته زموږ ګران قدر محترم رور جناب مولانا قاری شکیل احمد صاحب حفظه الله د قرآن شریف یو ډیر عظیم خدمت کړی دی. دلته په مسجد عثمان غنی او بیا په مدرسه عثمان غنی پاغه کې د قرآن خدمت کړي او دا تاسو وینئ 15 ماشومان حافظان جوړ شوي دي او ورسره ګڼ شمېر واړه دي 32 غالبا دا ورسره ناظر خوانان دي. د ډېر لوی تعداد دي زمارو دومره لوی تعداد په غټه مدرسه کې هم نه جوړېږي. ډېر لوی ماشومان 15 حافظان او 32 ناظر خوانان
دا کاری دا ردگران کار دی. غلم خوشحاله شو د دې خپل روحانی بچینا او د دې خپل عالم فاضلنا مولانا شکیل احمد صاحبنا چې دومره لوی خدمت یې کړی دی، دومره خواري کړې ده، او دا بچی الله د ده په وجه دومره لوی کمال ته ورسول. الله دې مزیدم د قرآن د خدمت توفیق نصیب، الله دې په عمر کې او علم کې برکت پیدا کی، او الله دې د قرآن د خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور کی. دویمه خبره دلته د ختم نبوت په عنوان هم د اجتماع ده، او د ګران قدر محترم رور جناب مولانا نجم الاسلام صاحب په وینا او د هغه د ملګرو په دعوت دلته رالم او دراته وی چې 12 کاله وشو غالبا چې مسلسل موږ د ختم نبوت په عنوان اجتماع کوو. نو دوه خبرې یو ځای دي، خو دواړه خبرې یو بل ته نږدې دي او ثاني دي. خبره د قرآن شریف ته، قرآن شریف هغه کتاب دی چې زموږ په ښکلي مبارک پیغمبر نازل شوی، او ختم نبوت هغه صفت دی چې زموږ د مبارک پیغمبر صفت دی، د بل چا نشي کېدی. ډېر صفتونه یې د حضور پاک، خدا صفتونه د نورو پیغمبرانو وو، اگر چې حضور پاک له الله په ټولو کې لوی برکت او کمال ورکړی. رسول الله مبارک نبی دی، مونږ ورته نبی وایو، پیغمبر چې تاسو وایي، لیکن آدم علیه السلام او ډېر پیغمبران تیر شوي دي. دا د حضور پاک خاص صفت نه دی، اکمل پیغمبر دی، بیا کامل. خو نورم انبیاء تیر شي. رسول الله مبارک رسول دی. رسولان په پیغمبرانو کې یو خاصه ډله، خو د حضور پاک نه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي دي. د اسماعیل علیه السلام حق الله فرمایي وکان رسول النبی. حضور پاک داعی د خلکو له دعوت ورکړي، داعی الله، هر پیغمبر داعی. حضور پاک بشیر دی، خلکو له خوشخبری ورکړي چې څوک مې اتباع وکړي نو هغه له به جنتي. هر پیغمبر بشیر و، حضور پاک نذیر و، خلک یې د الله د عذاب نه یرولی دي. چې څوک د الله تابعداري ونه کوي نو دی به الله پاک بدل عذاب ورکوي. هر پیغمبر نذیر و. داغه صفات دي چې د حضور پاک هم دي او د نورم دي. دا بیا خبره ده چې حضور پاک دا صفات ډېر مضبوط او لوړ شان لري، لیکن بعض صفات دا دي چې هغه صرف زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر دی، بل چا نشته. یو په هغې کې صفت د ختم نبوت، دا صفت د چام نه دی. آدم علیه السلام د ټولو پیغمبرانو پلار او نیکه دی، معزز پیغمبر، خو خاتم النبیین نه دی. د هغه نه پس ډېر پیغمبران راغلي. ابراهیم علیه السلام خاتم النبیین نه دی، ډېر ترې وروسته راغلي دي. موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ایوب علیه السلام، یونس علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، شعیب علیه السلام، ډېر پیغمبران دي، یو هم خاتم النبیین نه دی. او زمون ښکلی مبارک پیغمبر خاتم النبیین والمرسلین دی. د هغه نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی نشته او نه به راشي. دا قیده شوه زمون. دغه رنګې وروڼو په ډېرو پیغمبرانو کتابونه هم نازل دي. په موسی علیه السلام تورات نازل دی، په عیسی علیه السلام انجیل نازل دی، داود علیه السلام له الله زبور ورکړی، ابراهیم علیه السلام، شیس علیه السلام، ادریس علیه السلام، هغوی له هم خدای واړه واړه کتابونه صحیفې ورکړي دي. لیکن هغه کتابونه اخیری کتابونه نه دي، د هغې نه پس نور هم راغلي دي. او زمون ښکلی مبارک پیغمبر له چې الله کوم کتاب ورکړی دی د قرآن شریف په شکل کې، واه واه، دا هغه کتاب دی چې د هغې نه پس نه بل کتاب نازل شوی دی او نه به نازل شي، او د ټولو کتابونو ناسخ دی. دې سره ټول کتابونه لاړل منسوخ شو، او دا به تر قیامته پورې موجودي، او څوک پکې لفظي تحریف بالکل نشي کولی. دا خاص کتاب زمون په ښکلي مبارک پیغمبر نازل دی،
او زمون پیغمبر خاتم النبیین هم دی. او اوس به یو بل هم درته ویم، دا حضور پاک خوی سو. نو دا عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نه چا تپوس وکړ، وی دا حضور پاک خوی راته بیان کا. وی کان خلقه القرآن، وی دا پیغمبر خوی قرآن و بس. قرآن تو گورا داغی عملی نمونا دا دوارو جہان مبارک سردار، بالکل عملی نمونه د حضور پاک دی. په دې دغه کې ساينس روم کې دا ساينس استاد چې د الکانو ته سبق خای، نو لاول وتا غ چپټر وخای چې بچ اکسیجن بدا سے کې دا سے به تیاریږي، دا لاولي په کتاب کې پوي. نو بیا غ حال ته بوز وی راځي چې اوس ته پریکټیکلی تور عملی تور خم چې اکسیجن څنګه جوړي. نو الته بوزي چې هغه کوم تیوري دا او د په کتاب کې په ساينس بک کې سویلی دی او تعاملی تورخی ام بچي دا سه اکسیجن جوړي. د قرنګ قرآن شریف هغه کتاب دی د الله د طرف نه، او حضور پاک د هغه عملی نمونه ده. که څوک کوئی چې قرآن ما ته عملی شکل کې خولی شي دیم او وی څنګه دی مې زمونږ د دواړو جهان مبارک سردار. دا د قرآن عملی نمونه ده. He was the weekend. He was a practically holy Quran. عملی بہترین و مبارک کتاب دا قرآن نقشہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم ملزم دی سیب یو بل نجودا ندی. قرآن شریف منتا حضور پاک را رسول دی. او دا نبی علیہ السلام عظیم معجزہ دا گوارے دارتی وجیبه ویما د حضور پاک در اتلونا د پیغمبران مخ کې، یعنی قرآن نازلې دون مخ کې قسم دی چې د عرب حضور پاک سره ډیره مینا دون محبت چې دې د تویل نشم. صادق به ورته وي، رښتونه امین به ورته وي، امانتګر، ډیر محبت اوسه. دومره قدر په مکه کې د چانو سونه چې د حضور پاک کندو به قدر کا، او دا قرانگی معشومانو به عزت کاو، بوداگانو به عزت کاو، او دا مکی سردارانو به عزت کاو. جو عجیبا یو دل باران نکید، باران نکید. نو خلق ابو طالب تاوی دا مشرانو وی دا بسکی گی باران نشتا، وی دا ما یو روارد یو دا غی یو شان دی حضور پاکی. دا لارا کوٹی دی کشر اغیر آوستا او بیت اللہ تے مخام خود را یقینو کیسا ہوئی یا اللہ ما تا پتر چی زما در ایروارا دا محمد یو شان شتا صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگارا دے دا تا مخ کے کوم دا دا پا دی مبارک سپین مخ پا منگ بارانو کا. شاعر وی چې کله به ما د حضور پاک د مختو قتل باران بنه کېده نو ما ته به د ابو طالب هغه شعر را یاد شو. وابیض یستسقى الغمام بوجهه سمان الیتامى عصمة للارامل. ډیر خشتا سپین مخ او د اوریاز نه د په د مبارک مخ د باران سوال کېږي، او د یتیمانانو د کندو خدمت کون کے مأوا ملجا او ٹھکانا ہو. دس یو شخصیت دیر قدر او دیر عزت. خو چه کل قرآن نازل شو دا مکی خلق فوراً الاوڑی شو. بس پیغمبر علیہ السلام سر دشمنی شو، قرآن نازل شو سنگا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر واصدع بما تؤمر. اس اعلان کا ودے خلق تا یک دم خلق مخالف دمرا مخالف چونکہ حتی دا حضور پاک پل سکتر ابو لہب پراپا سے دو پر رسول اللہ مبارکی دا کانی غزارا ہو. دا قرآن دا برکت ہے.
قرآن شریف کې الله نه ذاتی تا ورسم و استاد وی تا سره دشمنی نه کوي انهم لا یکذبونک ستا اوسم تکذیب نه کوي ذاتن ولکن الذين كفروا بآیات ربهم یجحدون روانه د قرآن سره او سبه وی دا قرآن ستا خپل خبرې دي دا د خدای کتاب نه دی د خدای خبرې نه دي دا د ځانه جوړې کړي نو الله پاک په دې خبر چې دا خو زما خبرې نو الله پاک چیلنج ورکاو لاول دا ټول قرآن قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا او بیا دا لسو سورتونو فاتوا بعشر سور مثله مفتريات او بیا اخر کې د یو رکوټي سورت وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين چې تاسو وایي چې دا قرآن شریف دا د خپل خبرې دي او دا الله نه دي نو دې عربي دي تاسو عربي تاسو لم عربي درځي تاسو کې فصیحان او بلیغان شتا زید قرآن شریف د یو رکوټي صورت لکه صورت کوثر پټولو کې رکوټي صورت ته داغه پشان جوړ کې زه ترنه نه پوره وسه وکړي او د قرآن د رکوټي صورت پشانې جوړ نکړي چې نه به جوړ کې نه جوړ کړي او څنګه داسې چې قرآن کې کم کمالات دي کم رموز او اسرار د عربیت دي کم فصاحت او بلاغت داسې به جوړ نشي جوړ او دا اولی دا قرآن شریف د حضور پاک معجزه ده معجزه رونو ستاسو په دې پوهیو د معجزې توړ څوک نشي کولی او نه څوک مثال پیدا کولی شي زه یو مثال در کوم چې تاسو په پیش حضور پاک په یو سفر روانو باغ سفر کې یو ځای کې دماغ کا خصائص کبرا کې سیوطی لیکلی او د بیهقی او کتاب د معجزات واغې کې بشتا یو ځای کې دماغ کړه یو صحابي وسیخ کار کړي و هرن هغه وسیر اکینز دې کې د حضور پاک پسې زور کاو ځان را نږدې کا را نږدې کا رسول الله مبارک سره خبرې شروع وستا دې مرګري ځخ کار کړي ما او ما خلاصه کچلا راشم په دې مخامخ غر کې یو غار دی زما واړه بچی دی اوږي دي چې هغې له پی ورکم بیا به راشي دونه اوسې خبرې حضور پاک سره او پیغمبر مبارک د هغې په خبرو پوهېدل دا معجزه د پیغمبر نه که نه څوک د اوسې سره خبرې وکړي دا معجزه شو دا هغه شی دی چې د عقل نه اوچت شی دی عقل یې نه مني عرف او عادت یې نه مني رسول الله مبارک ولې هدهد چې دی مولا جرکک سلیمان علیہ السلام سره خبرې نه دي میږي قرآن شریف کې نه قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحتمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها سلیمان علیہ السلام د میږي په خبرو پیم شو ویم خندل پته نشته خبره را به کې کړي او کې برانه کې دي کار څه دي او قرآن وی خبره وکړه په پیش میږي خپلو کې خبرې کې مونږ یو نه زرا چې ساينسدان نه ولا میږتون خوا کې کېناوه ویلک مهرباني وکړه معلومات واچي دا میږي او بل څه سوای یو ډاکټر راوله یو د دنیا ماهر راوله دا معجزه خلق دا معجزه معنی هم غلطه کوي نه پوهېږي وایي معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه یو د عقل نه او د عادت نه پورته کار صادر شي دا نیمګړې معنی چې د پیغمبر نه بذات خود پخپلا یا د هغه مخکې د هغه د منشا مطابق داسې یو کار صادر شي چې د عقل او د عادت نه اوچت یا د ده نه یاره د مخکې د منشا مطابق بهر کیف اوسئ ما خلا نبی علیہ السلام ورته فرمایي وایي که دې پرېږدم ورانلې ته خو زمانې ته خو دې ملګري ښکار کړی پردې ملکې وی صاحب داسې درنه خبره به راته وکړم چې د ځمکې د پاسه او د اسمان لاندې به چا نه کړی وی څه وی که رانلم نو ما د الله پاک د قیامت پر ورځ د حرام خورو په سب کې پاسه عشارین لفظ دی ګورې حدیث زکات کې چیرمن دا زکاتونه غونډۍ دا اکثر هم پکې شته خو اکثر خراب خلک غلاګانې ډاکې حرام خواره به یقینو کې حدیث کې راځي
چې حضور پاک او فرمایل وی داسې خبرې دی وکړې قف شعری لما تا چې کوم خبره وکړه ویښته مې ودرېدل ویښته مې غوني شو هله شا به د اوسې پرېږدي د مارونو ګورې مختصر درته وایم چې په قیامت پر ورځ خطرناک سب دا د حرام خوره نن سبا موږ د حرام او د حلالو تمیز بالکل نه کوو بالکل نه کوو دا حرام موږ ته او رسول الله مبارک فرمایي وایي اخره زمانه کې نن زموږ په بخاري کې تېر شو داسې خلک به راشي چې هغوی به پروا نه ساتي چې حلال یې وګټلی او که حرام دا حرام موږ څه ته وایي موږ جوړ دې ته حرام وایي چې پردی ځمکه ونیسه موږ جوړ دې ته حرام وایي پرد دام حرام دی رشوت والا نه دا پپیو کې چې وباچې دام حرام شو ورشه وګوره کنه سوچه پیمانه را پیدا کې په ټول مردان کې وګرځي ښه به هم پکې وي ټول داسې یو شان نه یادوم خو یقین کوه چې ما خو د چاته مولانا ملکه دا پی راکړه کور که په کار شي غټ خلک قدر هم کوي ملک څه شی دی سوچه پی کې شته را کړه خبرې ولې کوي مې کوي خو چې اوس ماله راوړه ښه او کرما به د یو ښځې نه پی غېستلې او زنانه وه نو کور یې ما ته وې بوډۍ ته ووایه اوبې ډېرې کړې دي نو ما ته یې ترورې پیو کې د اوبه ډېرې کړې دي ولې اوبه وي پلیتې دي څه نو مې زه خو پې غسل نه کوم چې پاک او پلیت کوم اوبه خو ما کره شته نو په ما د ما شی ولې خرڅی ښه دا ټول دوکې دا کیس مساله کې ګډ دا دوکر حرام دي پیو کې اوبه اچول حرام دي چایو کې ګډه کول قسم په خدای حرامه ده دا ټول یوازې دا نه چې مردار شي پکې ګډ کې پاک دې پکې ګډ کو دوکه دې وکړه دا ټوله مردار حرامه ده نن سبا قسم دې حیران شي موږ له اکثر بعضې خلک دوستان راشي نو چې د فروټ میوه راوړي نو چې پیټۍ غونډه راوړي نو کور ما ته راوړو مور وایي دا اوس غریب په لاره تیار اغېستې را پیسې به پیسو نه ډېرې ورکړي راشه ویې ګوره زنانه ورته پته وي چې ویې ګورو د بره لومبې قد لږ برابري لاندې ټول څښئ ولې ظلم ما په خپل یو ځل په پېښور کې یو ځای کې را روان وم نیمبوانو ته مې ضرورت یو سړی خو ښکلي شیخ الاسلام و چې دا ږیرې د نامه نه اوږدی ته د شیخ الاسلام وی او ښه مزېدار ښایسته ښکلې شیخ الاسلام او سترګې یې ښې تورې کړې وې یو پو پورانجې پکې اچولې او صاحب ږیرې له د کوپرې که د بادام د تیلو چمک ورکړی پړق یې کاو او بډې یې ملا والې وې مې دا خو هلکه ښه سوچلی چې ورغلم او د یو نیمبوانو مې بھائی جان نیمبوان په څو کیلو دی وی په دی مې جوړه سره نه کوم دې ګاډو والا سره زه جوړه نه کوم غریبانان به څو نه ګټي مې جوړه نه کوم چې ته په څو راکې خو دا بره زیان به راکې اما ته وایي چې نر زما د خوښۍ چې ستا د خوښې مې دا بالکل سوچلی خو چې تلی یې ورغلمه کړه لاندې که نه نو هغه وړې سوبېرې پوټینې رینډې د هغې نه یې ډک کړ او دونه ایکسپرټ و ماهر و چې د پاسه نه پې هغې یو څو زیړ داسې تیز راغورځول که نه چې لکه دې هم پې نه شي مې کاکاجي دا څه کې مې ولې مې ټول د رینډې راواخېستل په دې زه څه کوم دین کې اوبه کم دي زه خو تا ته مه وسوې ما ته وایي په دې به زه څه کوم مې مور له د یو سوال یې په چټو کې وټکاوه زه پې څه کوم دې سره زما څه سوی مه راوړه که نه که پکې نه مه خرڅوه دا حل دی یقین کوه د پېښور کې یو ځل پخوانی خبره ده سیوان مې اخېستل دقسې یو سړی او ښه شیخ الاسلام او ډېر مزېدار سوچه و مې دا خو اوس د اووم اسمان نه کوشوې دی به شیخه راکړي مې لکه سیوان په سورې په دی مې جوړه نه کوم کې 2 روپۍ زیات الم خو ما له به روغ راکې ما ته یې ګوتی راوغورځوله د ځوان زوی وایي ځان له په خپله غونډ کړه مې داخله ټیک شو ما پکې یو دانه غونډه کړه او ګوتی کې مې واچوله هغه وتلله پیسې مې ورکړې هغه په زمانه کې موږ بسونو کې تلو راتلو بس کې ختم رالم کور ته چې کور ته مې کېښودل ماسخوتن ماښام ما ته کوري دا دې څه راوړي دي مې ټیپر سری تاسو سیوان نه پیژنئ وی ارزان شی دی راوړم ټول د څښا راوړي انا لله و انا الیه ما په خپل لاس غونډ کړی تاسو وایي څښا دی وی ګوره ورته خو چې پتنوس خانه کې واچول داسې اوبه ته وبهیدی او څښا بینې وکړو یا خدای دا خو ما په خپل لاس غونډ کړی دی دا په لاره څنګه څښا شو ما خو ګوتی یم چا سره در بدله کړې یو مقتدي راته وویې دا بعضې ګاډو والا لکه ټول نه وی دی د مخکې نه څښا کیلو 2 کیلو تیار کړي او چې کوم ځای ولاړ یي هلته کې د ګاډۍ د غاړې ته میخونه ټکوالی هغې ته یې وې ځان کړي
چې ته ځان له غونډ کې او اده له اوتلې او ته پیسو ته ګوتې کې ستا هغه ګوتې راوالې مېخ ته یې واچوي او د مخکې نه چې کوم ګفټ تیار کړی هغه تاله ده څونه اوږده ږیره چاته بد نه ښېدله ږیرې بد به نه وایي خو په دې په یوم ما ولې دا شیخ وویل ګیره خو نقصاني شی نه دی ګیره ښه شی دی چاله به د ګیرې پیغور نه ورکوې چې ستا دا ګیره ده یو سړی په لاره په سایکل روان و بل ماشوم یې وه ماشوم ورته وایي دا شیخه وایي دا تاله غټه ګیره پرېښه نو زه دې والم نو هغه وایي ګیره څه له یادی زما بریکونه څه په ګیره کې خو نه دي په لاس کې دي پیغور د ګیر تله مولی تله تبلیغي تله شیطان ګناه ده خو دې کې یو ټکی دی چې ښکلې غټه ګیره دې پرېښي دې ګیرې نه دې وشرمېږه او غلط کار مه کوه چې علم دې کړی دی مولی دې علم نه دې وشرمېږه تبلیغ نه دې وشرمېږه دې شکل ته وګوره تا باندې خلک بدګمانه کېږي دا پټکې او دا ګیره په چا مس مه کوه نو دام راشي ماسخام چې مونځ وکړي ملګري ورته وي زه چې ځو که نه ورېږه نفل کوم 2 رکعته نفل یې وکړي زه چې ځو که نه ورېږه اوابین کومه بډېوالي ښه اوابین هم وکړي نو آخره کې خدای ته لاس اوچت کړي او جاړ یا الله او ګورې جنت فردوس مې ته به ما نه جنت ته لاړ شي ولې هلته به زه نه یم ویم به شهادت خو به کوي دا مسلمانان که نه ویم چې دا هغه خاص حیوانو والا پروردګار الله ته هر څه معلوم دی خو مسلمانان به ګوی کوي ګورې ویم به چې دا هغه شیخ الاسلام و رونو دوکه به نه کوه حرام به نه کوه قسم دی که د حرامو بخښنه شته یو دا قانون ویم یو د خدای رحم دی رحم جدا شی قانون درته په قانون کې بالکل نشته ولې حضور پاک له یو سړی راغی وایي که د الله په لار کې جنګېږم مخ په مخ او زه شهید شم څه به کوم وایي جنت ته به چې سړی لاړ وایي دا راوګرځوې وایي که تا څه وې ما دا وایي که د الله په لار کې مخ په مخ جنګېږي مقبلا غیر مدبرین لفظ دی او شهید شوې بالفرض بیا د خدای جمع دی او بیا د قصې جنګېږي بیا شهید شوې بالفرض بیا د خدای جمع دی کی او بیا شهید شوې او بالفرض بیا د خدای جمع دی کی وی جنت ته نشې تللی تر څو چې پردې حق نه وي دا ای ګوته مبارکه یې ورته داسې کړه وی دې ګوتې د بند دومره چې پردې حق جنت ته نشې تللی وی اوس جبریل راغی او ما ته دا خبره وکړه ټول بچو له ځان له آخرت تباه کو او بچو له حرام خوري کو ګاډی مونږ کو دوکې مونږ کو ورشه وګورئ زمونږ طرف ته تاسو خو ښه ګزاره کېږي هلته کې اوس دې زمانه کې د ګنو ګاڼې روانې دي او چینې پکې ګاډی نو ما نه خلک خو تپوس کوي وایي دا چینی خو پاک دي که نه نو ته ولې دا وایې چې دا ګناه ده مې اوبه خو پاکې دي پایو کې چې اچي زه خو د کیمیکلو چینی علم بازار کې ولې نه علم ګوره خلک دی رالي چې د کیمیکلو نه پاک شی علم ته پکې ولې چینی ګاډی ظالمه دا اولو میلونو والا پخوا به دا ورسی پکې اچولو پخوا به پکې دا د کجورو دا ماته ډکره به د روجو ماته ډکره اچوله هغه ارزانه وه اوړه به ډېر شو او به سپینه اوړه به تک سپینو اوس پکې جوار سپین جوار ګډی په خپله ما ویلي یو سړي ماته حاجي صاحب وایي چې دا جوار خو پاک دي حلال دي مونږ ګډ کو څه چالو شو مې اوبه هم پاکې دي په اچوه په اوبو پیو کې دا څه خبره ووایه ایو پکې لاوی وایي دا جوار مونږ ځکه اچوو چې صحت له ښه دي واه واه اته په دې نیته چې ولیکه پې چې دا صحت د ښه نیم جوار دی او نیم اوړه زما وروڼو یاد وساتئ تاسو الحمدلله زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر امتیان یو ټول وایي الحمدلله داسې نه شوق سره رستو ملګري شوق سره نو قرآن څه وایي لکم فی رسول الله اسوة حسنه د رسول الله مبارک شان عمل به موږ نن د هغه په شان راغونډو د هغه په شان نو خیر قرآن شریف دا معجزې مثال مې درکړه د اوسې ده واپس راغله اوسې نو قرآن د حضور پاک معجزه ده او د معجزې مثال څوک نشي پیش کولی او داسې معجزه د رسول الله مبارک فرمایي وایي د کوم پیغمبر معجزه چې غټه یې ډېری امت به یې ډېري او چې د کوم پیغمبر معجزه دایمي وي امت به همیشه وي د ما معجزه د قرآن په شکل کې غټه معجزه ده او تر قیامته پورې همیشه ده امت به مې انشاءالله ډېرې او قیامته پورې به دایمي وي که خیر ټول وایي انشاءالله نو زما وروڼو
دا څو خبرې مې اتاز کړې علما کرام نورم شته او وخت کم دی زه بیا محترم رول ته زمونږه سنو مې دی مولانا شکیل احمد صاحب ته خراج تحسین پیش کوم دومره زیات واړه د قرآن خدمت ډېر ګران کار دی د والدینو ته خوش خبري پیش کوم ولې د مور پلار دپاره داسې بچی پکار او بیا الحمدلله د ختم نبوت د دې یونټ ملګرو ته چې هغوی دومره محنت کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې صفت خاصه د هغې عقیده او د هغې خدمت د خلکو ته رسوي اخیري به یو ټکي ویم نو بس بکم زه چې به مخکې چې د یونیورسټۍ کالج ته بیان له خلکو به ورځم ما به یې تپوس وکړم په څه بیان وکړم نو هغوی به یې په اخلاقیاتو وکړه الکانو د جنکو د اخلاق لګ یو پوټې برابر اوس چې کومه یونیورسټۍ ته ځم یا کالج ته بیان لا نو د پرنسپل نه تپوس وکړم یا د چانسلر نه وایي چانسلر په څه موضوع خبرې وکړم وایي چې د قادیانیت پرد وکړه مخکې راته ووایي ما ولې وایي دا کشر کل لاړل قادیانان شو راته بلکې د جنکو متعلق چې کوم دا کالج یونیورسټي وي چې هلکان جنکۍ دواړه پکې وي هلته چې تپوس وکړم دا پکې لا بله وه وایي صاحب یو خبره پکې بله مو که څه وایي د آیسو متعلق وکړه ما ولې وایي نیمې جنکۍ آیس کې په کالج یونیورسټۍ کې دا د علماو برکت دی شکر وباسئ چې علما شته چې تاسو بیدارئ دین درته ښایي عقیده راته ښایي او بچو ته هم قرآن شریف ښایي الله یې تاسو ډېر خوشحاله کړي په دې دومره لوی تعداد کې ستاسو راتلل او د مجلس کې کېناستېدل او د قرآن سره ستاسو عملي تعلق دې بچو سره کېناستېده دي په خوشحالۍ کې هم ځان خوشحاله کړه او د ختم نبوت په عنوان الله یې دله ډېر خیرونه ډېر برکتونه ډېره خوشحالی ده الله یې په دغه عقیده د ختم نبوت زمونږ ژوند او زمونږ مرګ او زمونږ قبر حشر نشر نصیب کړي او الله یې ستاسو اوس یو ملګري راته ووایي یو څیز ته مال دولت ته نه خفه کېږم یو څیز ته خفه کېږم چې دا پردو بچو ته ختم یې نو یې ډېر خفه شم ځکه چې زما بچي نشته الله موږ دا سوال کوو دغه ملګرو چا بچي نه الله دې ول اولاد ورکړي نارینه اولاد نوسی زامن او الله تعالی د ستاسو زمونږ په نوسو او په زامنو کې عالمان او حافظان پیدا کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین په جمع ټول یو ځل درود شریف ووایه